بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په اے اف سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. نننۍ موضوع چې ده زموږ هغه د وینډوز په اړه ده. د وینډوز درسونه مو شروع کړي وو. تیر درسونو کې چې دی مونږ نیو پورې فولډر لوستی او فولډر جوړول، فولډر چې دی نوم ورکول، بې نومه کول، آیکن ورته بدلول او آیکن په ځای چې دی خپل انځور یا عکس لګول، دا طریقې مونږ لوستې وې. نننۍ موضوع چې ده هغه د شارټکټ ده. شارټکټ د نوم نه ظاهره ده چې یو څه ته تاسو شارټکټ جوړوئ، خو لومړی به زه راشم د کمپیوټر د بندولو او ریسټارټ کولو دپاره شارټکټ درته جوړوم چې کمپیوټر څنګه شټ ډاون کېږي د شارټکټ له لارې او څنګه ریسټارټ کېږي. تاسې به چې دی رایټ کلیک وکړئ، نیو ته به راشئ، نیو کې به شارټکټ باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسې ولیکئ شټ ډاون، سپیس به ورکئ، فاصله به ورکئ، منفي اس به ولیکئ، فاصله به ورکئ، منفي ټي به ولیکئ، فاصله به ورکئ، صفر به ولیکئ. ګورئ زه به دا لږ زوم کړم چې تاسې ورباندې ښه پوه شئ. دلته وګورئ شټ ډاون، فاصله منفي اس، فاصله منفي ټي، فاصله صفر. دا مو چې کله ولیکه دا به تاسې نیکسټ کړئ. نیکسټ نه بعد چې دی ټایپ ان فار دس شارټکټ نوم ورته ولیکئ. شټ ډاون نوم صحیح دی، زه هم دا ورکوم. فینش یې کوئ، شارټکټ جوړ شو. په دې باندې چې اوس تاسې ډبل کلیک وکړئ کمپیوټر به بند شي. زه دې ته آیکن بدلوم، رایټ کلیک کوو، پراپرټیز ته راځو، چینج آیکن ته راځو، دا به اوکې کوئ. دې نه وروسته چې دی دغه کوم آیکن چې ښکاري تاسو دا به سلیکټ کوئ، اوکې اپلای، اوکې. ګورئ دې باندې چې زه ډبل کلیک کوم اوس زموږ سره ریکارډ روان دی. کمپیوټر چې دی بندېږي، بیا ریکارډ هم ختمیږي. نو تاسې په دې طریقه چې دی شټ ډاون دپاره یا د کمپیوټر بندولو لپاره شارټکټ جوړوئ. راځو ریسټارټ دپاره یې جوړو. رایټ کلیک کوئ، شارټکټ ته راځئ، دلته به بیا ولیکئ شټ ډاون، فاصله به ورکئ منفي، مخکې مو اس لیکه اوس آر لیکئ ریسټارټ دپاره، بیا منفي ټي او سپیس منفي سپیس هم ورکړه، بیا صفر. شټ ډاون، فاصله آر، منفي آر، فاصله منفي ټي، فاصله صفر. دا مو لیکه. نیکسټ به کوئ، دې دپاره نوم ورکوو ریسټارټ. دا مو ورکه، فینش یې کوئ. دا اوس دې باندې ډبل کلیک کوئ، کمپیوټر بندېږي، بیرته به خپله ریسټارټ شي. آیکن ورته بدلو، رایټ کلیک کوو، پراپرټیز ته راځو، چینج آیکن ته راځو، دا به اوکې کو. اوکې نه وروسته تاسې دلته خپل د خوښې آیکن ورته غوره کړئ. سره کوم آیکن چې ستاسو خوښ و هغه پکې وګورئ، پیدا یې کړئ او دې ته یې ورکړئ. مثال زه غواړم دا آیکن ورکوم، اوکې اپلای، اوکې. ګورئ ریسټارټ. دې باندې چې اوس ډبل کلیک کوو کمپیوټر خپله اتومات ریسټارټ کېږي. یا تاسې یو پروګرام یو بل څه دپاره شارټکټ جوړوئ هم جوړولی شئ. شارټکټ باندې به کلیک وکړئ، براوز ته به راشئ. فرضاً زه غواړم ورډ یا اکسل ته شارټکټ جوړوم. تاسې به کمپیوټر اوپن کړئ، سی ډرایو به اوپن کړئ، پروګرام فایل به اوپن کړئ. پروګرام فایل کې به مایکروسافټ افیس اوپن کړئ. افیس کې به چې دی دلته به تاسې مایکروسافټ افیس اوپن کړئ او دې کې به لاندې راشئ، دې کې به پیدا کړئ تاسې ورډ یا دغه بل فولډر دی، تاسې به دې ته راشئ، دا پروګرام فایل ته. دې کې به افیس، مایکروسافټ افیس، افیس 15 او دې کې چې لاندې راشو دې ځای نه ګورئ اکسس پکې موجود دی. همدارنګه فرض مثال زه ورډ کلیک کوم، ډبلیو مې پریس که ورډ، وین ورډ، اوکې که دې ځای نه نیکسټ. دا ګوره شارټکټ دی د ورډ دپاره مونږ جوړ. همدارنګه یو فولډر دپاره هم شارټکټ ته کولی شي چې جوړ کړي. په څه طریقه یې جوړوئ؟ په همدې طریقه هم کولی شي چې نیو ته راشئ، شارټکټ ته راشئ، براوز ته راشئ. مثال راځئ دس پي سي ته، فرض مثال زه راځم دا کتابونو په نوم چې دی دې ته زه غواړم څه جوړ کړم، زه ورته دغه جوړوم شارټکټ، اوکې نیکسټ فینش. دا ګوره کتابونه، دا چې اوپن کړئ نو دا اوس موږ سره شارټکټ دی. شارټکټ رایټ کلیک کوئ، پراپرټیز ته راځئ، دې ځای نه ګورئ چې دا ستاسې ته ښایي چې دغه ستاسې فایل دی او ټارګټ یې چې دی کوم ځای کې پروت دی، ډي ډرایو کې. دا شارټکټ نو په دې طریقه چې دی مونږ کولی شو څه جوړ کړو، شارټکټ جوړ کړو. نیو کې راځو، بیا بله موضوع چې ده هغه دې کې یو مایکروسافټ اکسس ډیټا بیس دی او همدارنګه میټ فایل ایمیج او ورډ ډاکومنټ او پاور پوینټ او دا ټیکس ډاکومنټ. دا تاسو کولی شئ مثال دې ځای نه لنډ فرضاً ورډ پروګرام کې کار کوئ، دې ځای نه لنډ چې ته راوړئ، ډبل کلیک کوئ، ځان ته اوپن کوئ. په دې طریقې سره ته راوړلی شئ. همدارنګه که چېرته وایئ راځو دلته مهمه خبره چې پکې ده هغه وینډار ارکایو ته او زپ ارکایو ته. وینډار ارکایو چې دا دې کې ډیټا کمپریس کېږي او وایرس یې زر نه وهي. ته کولی شئ دې کې خپله یو څه ډیټا وي ستا هغه پکې واچوئ.
نو دې باندې به کلیک وکړې. دا چې دی که چېرته مثال دی کې زه ډیټا اچول غواړم، زه یو څه دلته راوړم ډیسکټاپ ته. فرض مثال دا کتابونه دا خو زیات دي، زه به دغه ځای نه یو ویډیو کاپي کړم، کنټرول سی سره مې کاپي کړه. دلته یو فولډر جوړو، په دې فولډر کې چې دی دا اچو. کله چې دې کې دا واچو او دا وګورو د دې سایز، کله چې د دې سایز وګورو 6 MB دی. نو دې نه وروسته زه دا راخلم اچوم یې په څه کې وینډار ارکایف کې. کله مو چې دې کې واچو اوس وګورئ تاسې سایز د دې څو شو 6 MB دی. که دې کې وګورو سایز به د دې 22 MB دی کمپریس شو. همدارنګه دې ته موږ پاسورډ هم ورکولی شو. که چېرته زه غواړم دا ته ډیلیټ کړم، زه غواړم په همدې ارکایف کې دا اچوم او پاسورډ ورکوم، نو رایټ کلیک په دې باندې کوو او دا اډ ټو ارکایف، او ارکایف نه وروسته چې دی دلته به راشو سیټ پاسورډ ته. مثال پاسورډ زه ورکوم ایس پاسورډ مې ورکړه، شو پاسورډ دې ځای نه چې دی کولی شي تاسو چې دی پاسورډ تاسو ته شو کوي، تاسو ته څه شو کوي دې ځای نه چې دی پاسورډ شو کوي. انکریپټ فایل نیم که کلیک کو چېرته مثال دا که مونږ اوپن کو نو بیا تاسې نه پاسورډ چې دی هغه فایل هم غواړي، او که دا لرې کو بیا یوازې دا فولډر چې دی پاسورډ غواړي. دا به اوکې کو اوکې. کله چې دا اوس مونږ اوپن کوو دې نه بعد چې دی مونږ دا فایل اوپن کوو او دا مونږ سره څنګه شو اوپن شو، پاسورډ یې چې دی سیټ شوی نه دی. زه به دا بیرته ډیلیټ کړم او دلته به راشو ارکایف باندې به کلیک وکړو، اټو ارکایف، او دلته به راشو سیټ پاسورډ ته. پاسورډ ورکړم ایس پاسورډ اوکې، او دا اوکې. اوس به موږ سره دا جوړ شي او بیا هم پاسورډ یې ګوره کله چې موږ فایل اوپن کوو پاسورډ غواړي. کله چې پاسورډ ورکو بیا موږ ته هغه فایل څنګه شي اوپن شي. دې نه مخکې که چېرته تاسو غواړئ چې ارکایف د ډایرکټ پاسورډ غواړي، تاسو به اډ ټو ارکایف ته راشئ، وینډار ارکایف، اډ ټو ارکایف، سیټ پاسورډ، ایس پاسورډ وکړئ، انکریپټ فایل نیم اوکې اوکې. دې نه بعد چې تاسې کله دا اوپن کوئ دې نه اول تاسې نه پاسورډ غواړي، بیا به درته دا اوپن کېږي. بله خبره چې دا هغه د وینډار ارکایف ده، هغه که چېرته راشو دلته زیپ ارکایف ته، زیپ ارکایف کې چې کوم دی دا هم ډیټا کمپریس کوي، خو دا یې زوړ ورژن دی او دا چې دی لږ کمپریس کوي. که چېرته مثال زه هم دا نیو فولډر راواخلم په دې کې واچوم نو دې کې ګوره خپل 22 بایټ دی. که چېرته سایز د دې وګورو پراپرټیز د دې سایز اوس 25 MB دی، نو 25 MB چې دی دې سایز شو. نو دا موضوع شوه د وینډار ارکایف او زیپ ارکایف چې ډیټا کمپریس کوي، یعنی سایز یې کموي. بله خبره چې کوم ده هغه دلته اپ موډ دی، یو ډارک تیم دی بل لایټ تیم دی. ګورئ که چېرته مینو ته وګورو پاپ اپ مینو ته د دې کې دا کلر یې چې دی دا وایټ دی لایټ دی. که چېرته غواړو دا ډارک ته واړو تاسو به په ډارک باندې کلیک وکړئ. وګورئ اوس تاسې همدارنګه فرضاً زه راځم سیټینګ ته، سیټینګ کې وګورئ د دې کلر هم چې دی تور شو. که چېرته راشو ورته بیرته وایي چې نه لایټ موډ ته، نو تاسو به په لایټ باندې کلیک وکړئ، هم به د پاپ اپ مینو چې دی کلر بدل شي، هم به د سیټینګ چې کوم مینوګانې دي د ټولو دا رنګ چې دی بیرته لایټ یا وایټ ته چینج شو. نو دا زموږ د نن ورځې درس هیله ده چې پوه شوي یاستئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، نظرونه مو کمنټ کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.